اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې زرمینې په پرخې باندې تاکید وکړ چې کومه اوازه د پرخې په هکله خپره شوې د هغې تحصیل لاندې دې نه راځي او خپل کار دې کوي. اوس به دا واورو چې عجب ګل چې د لرګو لپاره ونې وهلې وي نو هغه ونې د چا وي؟ مورې ته خبره یې او که نه چې پلار مې خس د کوم ځای نه راوړي و؟ نه زویه زه ته څه خبره یم چې له کوم ځای یې راوړي، خو ویلې چې زمونږ حق دی نو پردی خو به یې نه راوالي. نه که نه پردی ونې والي پردی. څه پردی والي دي؟ د چا ونې دي؟ هغه چې انجینر صاحب فرید کارلی وي او مونږ ورسره پکې مرسته کړې وه، کندې م ورته ویستلې، اوبه م ورته واچولې، پلار مې هغه ونې راوالي دي. ستاسو د لاسه مې ډډه ونه لګېده نو ما ویل زه به یو شېبه پیتاوې وکړم چې دا هډوکي مې په آرام شي، خو تاسو مور او زوی ما آرام ته نه پرېږدئ. امیده تا دې مور ته څه وویله؟ پلاره د ونو خبره مې ورته وکړه چې تا هغه ونې وهلې دي کومې چې انجینر صاحب فرید کارلی وي. دا بد پلاره ابد رښتیا وایي، هماغه ونې دې وهلې وې؟ وهلې مې وې. ولې؟ نو پلاره هغه خو څه ستا حق نه دی که نه؟ د هغې په ځای به دې چېرته خپله ونه والې وه. د مټه خور بچیه څنګه مې پکې حق نه دی؟ دا چې ته به د کوره ووتلې څه کې د ونو ساتنه کوم، هغې ته اوبه اچوم، دا ستا خواري به موږ ته څه ګټه رسوي او که نه؟ چې تا پکې خواري کړې ده نو زموږ پکې حق شته دی. پلاره مونږ خواري د دې لپاره نه وه کړې چې دا ونې د خلک ووهي، مونږ خواري د دې لپاره کړې وه چې ونې وساتل شي، غټې شي. زه ونې غټې شوې او نو آخر به ته څه جوړېږي؟ ونې خو د همدې دپاره دي که نه؟ د همدې دپاره دي خو هغه د شورا کار دی. دا بد پلاره ابد ته غوسه کېږه ما، ښه خبره درته کوي، که ستا له دې کاره شورا خبره شوه نو څه به وایي؟ مورې که شورا خبره شوه نو انجام به ډېر بد وي. هسې به مې انجام بدي، حق مې دی حق. دا شته لرګي چې خلاص شو بیا هم ورپسې ورځمه چې زما لرګي په کار را نه شي، نو ما ته د شورا څه او د بل څه او د بل څه، او ته دې دې خولې سره پام کوه کوم کار چې زه کوم په هغې کې به نه راداږې چې دا داسې دی او دا داسې دی. خو ستا د خیر دپاره وایي که نه چې تا ته ستونزه جوړه نه شي؟ وایم نه دې وایي، د ده د خیر د خبرو نه زما توبه ده، په خپله خو ډکې کور ته نشي راوړلی چې زه یې راوړمه نو په هغې کې نخرې کوي. د چا چې دومره زوی یي نو هغه د خسو نه هم بېغمه او د خشاکو نه هم. حسن خان کاکا، حسن خان کاکا چیرته یې؟ په ژرنده کې یې که نه؟ په ژرنده کې یم، دا دی درووتم. تازه ګله وراره خدای دې خیر کړي، څنګه د ژرندې ته راپېښه کړې ده؟ که حساب کتاب ته راتلې نو زه په خپله درتلمه، ته ځان مه تکلیف کوه. هره میاشت به درته د بیلونو حساب در کومه، ته بېغمه شه. حسن خان کاکا زه حساب کتاب ته راغلی یم خو د بیلونو نه. رښتیا هغه جعفر چیرته دی؟ هغه به م اوس راشي، زه ژرندې ته لږ وختي راغلی یم، بس کار مار ورته برابروم بیا تې زه ځم. ښه تازه ګله وراره دا بل د څه شي حساب کتاب دی؟ خدای مکه جعفر خو به څه نه یې کړي چې د هغه پوښتنه دې وکړه؟ نه نه جعفر هیڅ هم نه دي کړي. هسې ما ویل که چېرته جعفر دلته یي نو زما خبره تا سره دلته مناسبه نه ده. ښه بیا لکه چې زړور کارنامه کړې ده. نه نه د هغه خبره هم نه ده، خبره ستا د کور ده. و تازه ګله وراره ولې راته شپ شپ کې؟ خو خلاصه خبره راته وکړه، هسې مې اندېښنه کې ولې؟ ښه خبره دا ده چې ستا مېرمنې په کلي کې اوازه خپره کړې
چې خدای مکړه زمونږ د مدرسې شاګرده پرخه له بل چا سره جوړه ده. په همدې خاطر یې نه د زړور سره واده وکړه او نه له عابد سره. او ته خبر یې چې په اسلام کې د تور تړلو څه سزا ده؟ تازه ګله وراره زه په څه پوهېږم او په دې م ولاکه خبر یم چې ګوندې د اوازه زما ښځې خورا کړې. یو ورځ یې په کور کې یاده وکړله خو ما منع کړله چې داسې ونه کړي. اوس داسې شوي دي او په اسلام کې د داسې خلکو لپاره حکم دا دی چې که یو څوک په چا تهمت پورې کړي او بیا یې هغه خپل تهمت ثابت نه کړ نو تهمت کوونکی به اتیا شرعي دورې وهل کېږي. اوس خو مونږ دا صلاحیت نه لرو چې ستاسو مېرمنې ته دې سزا ورکو، ځکه سزا ورکول او سزا ټاکل د قاضي کار دی. خو که ستاسې مېرمنه منع نه شي او دا خبره سپینه نه شي نو شورا به خامخا لاس په کار کېږي. څنګه چې له ملک غني نه تاوان او جریمه واخیسته دغه شان به د پرخې د عزت پوښتنه ستاسې له مېرمنې نه وشي. تازه ګله وراره خدای دې پکې خیر واچوي. زه همدا اوس کور ته ځم او د دې خبرې غم کوم سره د دې چې ورخو اوبو وړی دی. خو که چېرته یې کمله راوځي ښه به یي. ای های نو زما بد قسمت دی نو کله د مېرمنې د لاسه په عذاب او کله د زوی د لاسه. خدایا تو ورته نیکه لار وښیې نو. سردار اکا مطلب شام د کار نه ویستلی دی، دی به هم بیرته ځي خپل کار ته ځکه د سربن په کار کې مصروف دی که نه. ښه به دی چې زه او ته ورسره خپله خبره وکړو او ځو تې. یوه ګوله ولې امتادي ده خبره به ښه په کراره وکړو بیا به ځئ. هغه دي خلک خو لګیا دي چاپېر دي کار روان دی. ووایې څنګه راغلي وی؟ مطلب شه مونږ خو د دې دپاره راغلي یو چې تا ګوره هغه ورځ ښه ونه کړل چې د شورا غونډه دې ډاډه وډه کړله. وا سردار اکا څنګه مې ښه ونه کړل؟ زه خو وایم چې ډېر مې ښه وکړل. زه څه خوا دې خوا سړی نه یم، د شورا اپوزیسین یم اپوزیسین او د اپوزیسین چې په کوم کار کې خوښه نه د هغې مخالفت به کوي. خو چې د مخالفت ځای پکې کله کله خو سړی قناعت هم کوي که نه. یاره مې وګوله نو زه څنګه قناعت وکړم؟ تاسو راته وایي. زه د ملک بهادر سره زموږ څه پوله پټی شریک دی چې د هغې د شورا سره خپله شورا شریکه کړو. مطلب شه که وایي چې پول او پټی م ورسره شریک دی نو هم شریک دی ځکه زمونږ او د هغوی ډېر کارونه سره شریک دي. د امن مدرسه ده، سرک دی، د امن کمیټي ده، داسې ډېر کارونه شته دی. او بیا چې هر څوک مخالفت کوي نو ته خو مخالفت مه کوه. وی زه به څنګه مخالفت نه کوم؟ سردار اکا ته م عجیبه خبرې کې درته مې وویل که نه چې زه د شورا اپوزیسین یم اپوزیسین. نو خو همدغه درته وایم که نه چې ته د شورا اپوزیسون یې. اوس یوه شورا ده بیا چې دواړه شوراګانې یو ځای شي نو ستا د اپوزیسون چوکۍ ورسره غټېږي او بیا موږ او تاسو ته پکې کوم تاوان هم نشته دی. سردار اکا رښتیا وایي. مطلب شه بیا که موږ د چیش دپاره عریضه کوو نو بیا به زر قبلیږي ځکه اوس د یو کلي غوښتنه ده بیا به د 2 کلو غوښتنه وي او ته به د هرې پروژې څارنه کې. مې وګوله تاسې ما ته د اپوزیشن په دې چوکۍ باندې څه تنخوا منخوا نه راکوئ چې اوس هم راته دا لالچ په غوږ کې کېښوده. زه خو د خپل اخلاص دپاره په اپوزیشن کې یم. وایم خپل سرونه مه خوږوئ. زه هېڅکله هم دا نه منم چې دا دواړه شوراګانې دې یو ځای شي. عابده په جومات کې خو نور خلک نشته، یوازې ته ناستې. یوازې زه یم. تازه ګل مولوي صاحب تا سره مې څه کار و نو ځکه ته په مانځه وې زه درته په تمه شوم. خدای دې خیر کړي. څه خبره وه؟ خبره دا وه چې مونږ کومه خواري کړې وه ټوله اوبو ویوړه. الله رب العزت دې پکې خیر واچوي. ولې څه چل شوی دی؟ هغه ونې چې مونږ انجینر صاحب فرید سره کرلې وې د مدرسې شاګردانو ورکې مرسته کړې وه، اوبه یې ورکړې وې، هغه ونې چاوالي دي. څه ونې چاوالي؟
ما ولیدلې او یوه دوه نه دي. ما ویل چې زه تاسو سره دا خبره شریکه کړم. لا حول ولا قوة الا بالله. دا خو ډیر غلط کار شوی دی چې دا به چا کړی. عابده تا خو به څوک لیدلی نه یي چې ونې والي؟ نه په خپلو سترګو مې څوک لیدلی نه دي چې ونې به چا والي، خو دومره مې ولیدل چې وال شوي دي. سمه ده، تا خو وکړه چې دا خبره دې ما سره شریکه کړه. دا ونې چې هر چا وهلي پیدا کول یې پکار دي، چې ولې شنې ونې وهي دا خو د شورا ملکیت دی، او چې هر چا دا کار کړی هغه باید د دې کفاره ورکي. تاسو ګل مولوي صاحب که څوکیداري وشي که نه نو دا کس ګیرېدی شي، ځکه دا به بیا هم راځي بیا به هم راځي، هسې نه چې نورو ونو ته نقصان ورسوي. بې غمه اوسه، څوکیداري به یې وشي له خیره سره. خو ګوره دا خبره زما او ستا ترمنځ ده چې نور څوک د نه خبر نشي، ځکه چې موږ باید د ونو وهونکی ونیسو. سنګینې دا تا څه کړي دي؟ اوسه پورې زړور خانو او اوس ته شوې د خاورې حسن خان نه ملا راورکه کړې ده چې کومه سې وتښتېږي. واده سترګۍ پلاره څه چل شوی چې داسې ګیلې کې؟ وایي څه چل شوی دی؟ تا ته ما ویلي نه و چې د پرخې په هکله به نور اضافه خبرې نه کې. ته راغلی په یو آیانه کجلۍ دې تور پورې کړی دی چې بل چا سره جوړه ده، ولې چې ستا زوی سره یې واده ونه که که نه؟ ښه دا خبره کې همدا خبره کوم. ولې د یو چا ژوند ته اور اچې؟ زه خواره ما ویل چې ته به څه وې، دا خبره خو زه یوازې نه کوم، دا ټول کلی کوي. نور کلی هم همدا خبره کوي، خو د دې خبرې سر تا ایښی تا، او خبره یې چې د دې تاوان څه شی دی؟ زه د چا د تاوانونه نه یېرېږم، زوی مې هسې نه مسافر دی، نور به څوک څه وکړي، او زما دپاره همدا غټ تاوان دی چې زوی مې جدا دی. د زوی خبره نه کوم، ستا خبره کوم. ستا تازه ګل مولوي صاحب راپسې جرندې ته راغلی و، ویلي که ستا میرمن دا تور اوس ثابت نه کړي که نه نو سزا یې 80 دورې وهل دي. څه 80 دورې؟ دا دورې څه شی دي؟ وهل دي وهل. څوک چې په چا تهمت پورې کړي نو بیا ورته سزاګانې ورکول کېږي دغه شان. اوس نو خدای په تا باندې راوستې ده، درو ته ځان تیار کا. ته به یې او ما به خلک په درو وهي؟ نو زه به څه وکم؟ زه خو هم د چا مخې ته نشم ورتلی، غریب سړی یم. د شورا او کلیوالو سره خو د ملک زور نه دی برابر، زما به ورسره څه زور برابر شي؟ او ته چې په خلکو تورونه پورې کې نو داسې خو به کېږي. وای خدایا دا سړی څه وایي؟ سنګینې دا خبره نه زما ده او نه د تازه ګل ده. تازه ګل مولوي صاحب ویل چې دا د قرآن شریف حکم دی. محترمو کلیوالو، ټول دې خبرې ته غوږ ونیسئ چې موږ او تاسې نن د څه لپاره راټول شوي یو. د کلي شورا ستاسې په رایه باندې ټاکل شوې ده چې شورا کوم مهم کارونه کوي نو تاسې به پې خامخا خبرئ، او نن هم د یو مهمې خبرې په هکله تاسې سره مشوره کیږي. انجینر صاحب فریده، دا کومه مهمه خبره ده چې تا ورته د سربند کار هم پرېښی ده او راغلی غونډې ته؟ سلطانه دا به درته زه ویم چې دوی کومه په بولاله کوي. دوی داسې کوي چې په یوه موزه کې په یو وخت دوه پخې غبرګې ورننه باسي. مطلب دا چې دوه شوراګانې یو ځای کوي، زموږ د کلي شورا او د ملک بهادر د کلي شورا. مطلب شه دا چې تی مخالفت کې دا بیله خبره ده، پرېږده چې هر څوک خپل نظر وړاندې کړي. نو زموږ به بل څه کار نه، تمام ورځ به همدې ته ناست یو چې د خلکو نظرونه واورو. مطلب شه د میوه ګل کاکا مطلب دا نه دی، مطلب یې دا دی چې هر څوک به رایه واچوي. که د شوراګانو په یو ځای کېدو کې رایه ډېره شوه خو شوراګانې به یو ځای کړو، او که یې مخالفت ډېر وشو تیږه به پې کېدو. ګل خبره دې وکړه انجینر صاحب فریده، بیا به په رښتیا معلومه شي چې څوک څه غواړي. څوک څه غواړي وخته به خلک پوه کړي.
چې رایه د شوراګانو د یو ځای کېدو په حق کې ورکوي. مطلب شه موږ د چا د خولې خلک نه یو، موږ د خپلې خوښې خلک یو، د خپلې. وا دې اورېدل، هېڅوک هم ستا په شان نه دي چې همیش په خپله خوله د بل خبره کې. کلیوالو ستاسو خوښه ده چې رایه اچونه وشي؟ زموږ سره خوښه ده. خلکو وایم تاسو او خدای که د انجینر فرید په خوله پسې لاړئ، وایم ښه په ډاډه مخالفت وکئ، هېڅوک هم ستاسو مخې نه نشي راتلی. مطلب ښه ښه وایي که یې څوک مخالفت کوي او که یې څوک ملاتړ ودې کي. خو یو خبره بله هم ده چې مونږ یو ملک هم غواړو چې هم د کنډو کلي ملکي او هم د ملک بادر د کلي. وایم سلطان خانه د خولې نه دې قربان شم چې ملک هم یو شي نو له خیره سره ټولې مسلې به هم حل شي. ملک غني ډېر د کار سړی دی. غلی کښېنه، ملک غني درته نه یادومه. نو ته څوک یادې او په ملک غني کې څه بدي ده؟ قاچاق کوي، غلو سره لار لري، ځمکې غصب کوي. کوم کار دی چې ملک غني نه دی کړی؟ د داسې ملک غم په کار دی. خلکو زی دا غونډه سر نه نیسي. مطلب شه غونډه څنګه سر نه نیسي؟ په دې هکله زموږ او ستاسو اصول معلوم دي. رایه اچونه به کېږي چې هر څه نتیجه راووته بیا هغه ساعت هغه مسله. کلیوالو رایه اچونې ته ځانونه چمتو کوئ، که څوک یې په مخالفت کې رایه ورکوي او که څوک یې په ملاتړ کې. دا ستاسو خوښه ده، په چا باندې زور او فشار نشته. د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې تازه ګل په دې خبره ډېر خفه و چې ولې په پرخې تهمت لګېدلی. تهمت د اسلام له نظره غټه ګناه ده. په دې هکله به تاسې تفصیلي مرکه د پولي پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 2 6 5